د دې کار لپاره یې پټ شاهدان هم چمتو کړي ول، خو هغو پټو شاهدانو خپل وجداني مسؤلیت ادا کاو د لومړی له اسنادو سره افشا کړه. د دې شاهدانو سره در سره شه ټول مو محکمې ته وړاندې کړي دي. د خپل موقف نه په ګټه اخیستلو سره د دولت کارکوونکي په لور ماکې غورځولې او له نجونو سره د هغوی پټې اړیکې د پټو کامرو په واسطه ثبت کړي دي. بیا د دې فلمونو د ګواښ په زور هغوی باندې خپل ټول غیر قانوني کارونه ترسره کړي دي. قاضي صاحب او د دې کارونو په اړه هم ټول اړین سندونه محکمې ته وړاندې شوي دي او زه هیله لرم چې د دې ټولو سندونو په اساس تاسې خپله پرېکړه وکړئ. قاضي صاحب دروغجنه رزیله سړیه، زه یو رښتینی څارنوال یم. خپل ټول ژوند مې د هېواد خدمت کې تېر کړ او دا تورونه ټول بې ځایه دي. هیله کوم ارامه کښېنئ. قاضي صاحب ستاسې مخې ته داسې څارنوال نه دی ولاړ چې خپل ژوند د هېواد ته په خدمت کې تېر کړی وي، بلکې د مخکې له وخته زوال ګوا کوونکی مشر ولاړ دی. ښاغلي سهیل لپاره د حقوق او قوانینو په نسبت د مخکې له وخته زوال امرونه مخکې دي. قاضي صاحب د هڅه کړې چې د هېواد د ګناه وګړي د دولت دښمنانو په څېر د هېواد ټولو کسانو ته ښکاره کړي او هغوی بدور وپېژني. په لوړو مقامونو کې د هغه د ملګرو له برکته تر ننه پورې هېڅ نه دي افشا شوي. خپلو ټولو اړیکو نه یې د خپل سازمانونو مخکې له وخته زوال په ګټه کار اخیستی دی. قاضي صاحب ستاسو له محکمې نه غوښتنه لرم چې د ثبوتونو له منځه وړلو، د تېښتې، ناروغېدو او بیا له روغتونه د تښتېدو او یا هم د خپلې دعوا ملګرو لخوا د وژل کېدو مخنیوي لپاره دا یې زندان ته ولېږئ. قاضي صاحب تاسې ټول به تباه کړم. دا محکمه زه هېڅ نه پېژنم. دا بالکل یو سیاسي کار دی، ځکه چې زه د معاصر جمهوریت غوښتونکی یو سړی یم. تاسې ټول خرڅ شوي یئ، پوه شوئ. غلی شه، ځای کې دې کښېنه. د دې کار عصبي در سره کوم. هغه خپل ځای کې کښېنوئ. تاسې ټولو سره به حسابي وکړم. ولې دلته راغلی پوهېدلی شم؟ تا ته باید ځواب درکړم. پورته شه، هله نظر کوه، مخ دې واړوه. هر ځای به لټوئ، هله زر کوئ، دې خوا شه. دا وسله دې ولې د میز په سر ایښې؟ هو کارت هم لرم. تا دلته څه کول؟ خواړه مې خوړل. کله چې خواړه خورم وسله ځان سره نه ږدم. روزي ته ډېره بې احترامي کېږي، یعنې پلار به مې هم داسې ویل. ته دلته ولې ولاړې؟ د کار په اړه مو خبرې کولې. ته خو به یې ګوښلی نه یې، شکایت ترې لرې؟ نه، یعنې وسله پاره نه. سمه ده، همداسې دې وي. باید له موږ سره امنیت ته لاړ شي. غواړم پوه شم ولې باید تاسو سره لاړ شي؟ ځکه چې ځینې خبرې باید موږ ته ووایي. د څه په اړه؟ د پخوانیو او بدو ملګرو په اړه. پوهېږې ځینې کسان په دې وروستیو کې زر رسوا کېږي او د وسلو ډکې لارې په اړه ترې پوښتنه کوم. کومه بله پوښتنه هم لرې؟ زه ډېرې پوښتنې لرم. د څه په اړه؟ د مرګ او د مرګ نه وروسته په اړه. که زه ستا په ځای وای داسې پوښتنې مې نه کولې چې ما خفه کړي. هو پخواني ملګري دې وویل همدا چې تا سره مې لږه لږه مینه پیدا کړه، خو اوس داسې احساس کوم چې تا بېرته له لاسه ورکوم. زه ستا لپاره ډېر اندېښمن یم ښاغلی نجیب. اندېښنه مه کوه، زه په تقدیر باور لرم. که په تقدیر باور ولرې، تقدیر د هر چا لپاره ښه پلی کېږي. ارامه اوسه. که یوه ورځ زموږ له منځ نه لاړ شي نو بېلتون سره عادت کول به دې راته سخت وي. ډاډه یم چې د وخت په تېرېدو سره به عادت وکړي. اوس کولی شي خپل سپیان واخلي او لاړ شي.
اوس ما سره څه کوئ ته به موږ ته خپل ټول معلومات راکې موږ به ټوله هڅه وکړو چې تا د هغوی له لاسه وژغورو دا به ښه معامله وي له کورنۍ نه مې باید ساتنه وکړي البته چې کوئ هلکانو راځئ چې ځو پرېکړه وشوه د څارنوالۍ لخوا چې کوم ثبوتونه موږ ته وړاندې شول د هغو په پایله کې پر ډاګه شوه چې تورن سوها طلعت برکمان د مخکې له وخته زوال د رهبرۍ او همدارنګه له خپلې دندې غلطه ګټه پورته کړې په دې تورونو به تر بلې محکمې زندان ته ولیږل شي څه نه ما د مرګ خولې ته لیږئ زندان کې به ما ووژني هیله کوم داسې مه کوئ زه بې ګناه یم هر څه مې چې کړي د خپل دولت لپاره مې کړي د انقلاب لپاره مې کړي د دولت لپاره چې څوک مرمۍ خوري او څوک ډز کوي دواړه سپېڅلي دي ښاغلیه دا یې بوځئ هلته ما وژني ما خوشې کوي هیله کوم ما زندان ته مه لیږئ ښاغلیه تورن کس هیله بوځئ کوم خوشې مې کوي ما به ووژني خوشې مې کوي پلاره ولې دې له پولیسو سره لاس یو نه که ما کوم غلط کار نه دی کړی لیدو ته به دې درشم یوه اونۍ به ژوندی پاتې شم کیدی شي دومره وخت هم رانه کي جنازې ته به مې راشي لورې پلاره داسې خبرې مه کوه یوه دقه مهرباني وکړئ څارنوال صاحب له لور سره مې یوه دقه یوازې خبرې کولی شم هیله کوم مهرباني وکړئ رانا د کور په سالون کې مې یوه تابلو ځوړنده شوې تا خو لیدلې ده هو د هغې شاته یو سیف دی لورې هلته ډېر معلومات شته چې ته به ورته ډېره اړتیا ولرې زما ژوند هغو پورې تړلی کیدای شي زما لپاره به یو چانس پیدا شي پلاره سندونه نجیب امر ته ورکوو هغه به پرې کار وکړي هغه به ما ووژني رانا لورې پولیس مخکېله به هغه زما د ژوند ضمانت دی له تا پرته په بل چا باور نشم کولی تر ننه خو مې د یوه ښه پلار په توګه مسؤلیت ادا نه که کیدای شي بېرته راووځم بیا به هر څه بېرته له سر نه پیل کړو لورې خو اوس ډېره ناوخته شوې نه ده ناوخته شوې په هر حال هغه ټول سندونه خو اخلې که نه اخلم یې د سیف کوډ څه دی ستا د زیږېدو نیټه ښاغلی سوها مهرباني وکړئ غواړم پیثاګور سره خبرې وکړم هو پوهېږي هغه رالېږلی یم سمه ده ور یې کړه بلې ښاغلی پیثاګوره سوها یې ونیوه اوس یې زندان ته بیایي لور سره یې خبرې وکړې خو ما وانه اورېدې پوه شوم سمه ده له سوها سره به اوس هم ځینې سندونه وي کیدای شي چې هغه یې کوم ځای کې پټ کړي وي ته دې څېړنې ته دوام ورکړه سمه ده ښاغلیه څه شوې ښاغلیه سوها زنداني شوی دی نجیب له موږ نه مخکې راغی او ودات یې بوته ته څه وایې د نجیب نه هېڅ ونه ژغورل شو بخښنه غواړم ښاغلی پیثاګور ناوخته مې کړ د اوس لپاره ټول آرامه اوسئ باید لږ فکر وکړم
ورځ مو په خیر. په لور مې پام کوه ممدوحه. هغه ډېره خجلۍ ده. خجلۍ ده خو د غلط سړي لور ده. ډېر ډارېږم ممدوحه، ما به ووژني. هر څه چې د انسان په سر راځي د هغه د کارونو پایله ده. داسې سازمان سره مو کار کوه چې په لومړۍ پیښه کې خپل صادق قاسیانې تاسې خرڅ کړئ. مهرباني وکړئ څارنوال صاحب. ځان ډېر په اسانه ساتلی شي. دننه به څه وکړي څارنوال صاحب؟ د باندې هغه کسان څوک ول؟ څوک به وینو؟ زندانیان دي. ولې ماته داسې کتل ها؟ ولې به تا ته نه ګوري څارنوال صاحب؟ اوس کتل هم جرم دی. الله الله، ما ولیدل، ماته یې کتل، ماته مسکی شو، ماته یې په ځیر سره وکتل. په هر حال دلته دومره ډېر مه ډارېږه. ډوډۍ هم دلته درته راوړم. زه اوس ځم څارنوال صاحب. که څه ته دې اړتیا درلوده نو ماته غږ وکړه. په خیر خلاص شي. کایامینیک کمقله دروغجنه سړیه. خیر دی ما وباسئ، زه دلته مړ کېږم. هیله کوم ما وژغورئ، هیله کوم. سوها هماغوی سره دی او وداد هم. سوها خو له پولیسو سره معامله نه ده کړې. دا په دې معنی چې په کوم څه باور لري. کوم سندونه چې هغه سره دي هغه باید موږ لاسته راوړو. یا شته دوسیې او ټول سندونه به هغې ته ځي. موږ باید هغه هم وڅارو. موږ په دې پوهېږو چې سوها کوم زندان کې دی ها؟ هو ښاغلیه، زموږ یو دوه درې کسان همالته شته. که اړتیا شوله هغوی نه به کار واخلو. نن شپه دې کار ختم کړي. ته څه فکر کوې کایامینیکا؟ غواړم یو لوی ګام پورته کړو. څنګه ګام؟ فکر وکړئ کله یوه غوږ نه بل غوږ ته خبره رسوو. زه به هزرول به پیکاس ته او پیکاس به سوها ته، وروسته به سوها زکي یحیی ته ووایي. ته څه وایې مینیکا؟ که سوها داسې غوږ پیدا نه کړي چې څه پکې ووایي بیا دا لیونتوب دی. زکي یحیی نه شو وژلی. ولې نه شو وژلی ها؟ په موږ به لا ډېر فشار راوړي. په خپل لاس به ځان ته لوی جنجال جوړ کړو. هغوی به ډېر زړور شي. برعکس موږ به هغوی به ډار کړو. له دې وروسته به هېڅ څارنوال جرأت ونه شي کړی چې په موږ فشار راوړي. پخوا مو دا هڅه وکړه، بریالي نه شو. څنګه به دا کار وکړو؟ که په توپک خپل منځ کې جنجال مه کوئ. مینیک رښتیا وایي. دا کار باید له بنسټه حل کړو. یو څه موده باید بیرته سنبال نشي. پړه به یې په ترهګریز سازمان واچوو. داسې خو نه ده چې ته د خپلو وروستیو غلطیو له امله ډارېږې ها؟ او نه غواړې دا کار وکړې پیکاسا؟ ښاغلیه اجازه راکئ چې زه دا کار وکړم. ته ځان مخکې لوه.
کا یامینه کا پیکاس دا کار حلوي که تاسې امر وکړې حل به یې کړم. انا سره به خبرې وکړم. د هغې داسې کارونه ډېر خوښېږي. داسې به خپل سازمان ته هم پیغام ورکړي. په خوشحالۍ به دا کار وکړي. څنګه چې کا یامینه ویلې هماغسې وکړي. د یوې لویې وسلې په واسطه دا کار حل کوي. امنیت والوځوئ. وروسته بیا هغه وسله په خاورو کې ښخه کوي. دا کار دې همالته پای ته ورسېږي. د دې لپاره چې زموږ سیمه خپلواکي ته ورسېږي باید لا ډېر زیات کار وکړو. دا چې وسلې امنیت ونیولې دا زموږ لپاره لویه ضایعه وه. زموږ ګناه نه ده. د پیکاس یو کس ټولې خرڅې کړې وې. څنګه چې په دانالجا او اختاتون کې شوي وو باید لوی لومې او لوی عملیاتونه سرته ورسوو. دا عملیات باید دومره لوی وي چې د سیمې ټول عسکران مو په لومه کې بند پاتې شي او ځان ونه شي ژغورلی. موږ د پولې په ټولو پوستو باندې باید د لویو بریدونو وسه پیدا کړو. پیکاس هغه زموږ لپاره وسلې دلته راوړې وې خو زموږ پلانونه امنیت خراب کړل. پیکاس به بیا هم زموږ د اړتیا وړ وسلې بمونه او مهمات ډېر زر راته چمتو کې. تاسې هېڅ اندېښنه مه کوئ. زموږ لپاره پیکاس سره لوی زیرمتون شته. دومره لوی زیرمتون شته چې یو اردو لپاره هم بسنه کوي. له موږ سره اوس هم ډېرې وسلې شته. ژوندی دې وي. تر نن ورځې پورې یې له موږ سره ډېره مرسته کړې. موږ هم د هغوی په خوښه ډېر عملیاتونه کړي دي. کله یې چې غوښتي په هېواد کې مو ګډوډي رامنځته کړې. موږ له هغوی سره په هر کارونو کې مرسته کړې ده او د هغوی په خوښه مو هر وخت چې غوښتي دي سیاسي چارواکي مو تر کنټرول لاندې راوستي دي. دا زموږ لخوا مهم کارونه ول او هغوی مو په دې کارونو باندې ډېر خوشحاله کړي دي. خو د غره کسان سخت حالت کې دي. وچه ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. خواړه اوس حاکې خلاص شوي. لږ پاتې چې یو بل وخوري. وسلې نشته. مهمات نشته. پیکاس زنګ وهلی. ځواب ورکړه چې څه وایي. بله پیکاسه. له تا سره نن شپه ډېر مهم کار لرم. څه وکړو بیا هم تالوزوو انا. ټوکې پرېږده پیکاسه. ژمنه دې سرته ونه رسوله. وسلې زموږ لاسته نه بلکې د امنیت لاسته ورغلې. کله ما سره مرسته وکړې زه به هم تا سره مرسته وکړم. تر اوسه چې مو څومره وسلې درکړي د هغو 2 چنده او لږې پیسې. وخت او پته یې راته ووایه. وروسته بیا درته زنګ وهم. د خپلو ملګرو څنګ ته ورشم. زنګ ته به یې په تمه شم. سمه ده. که کوم پرمختګ وشو زنګ ووهه. کوم کور چې جمشید یادوه هم دا کور دی. وای وای 3 کسیزې ډلې بیا کار پیل کړی. ښه تخنیک او د برید پلان مو څه دی ووایه که نه څرګر صاحب. پلان دا دی خیري دننه کیږو او هر څوک چې مخې ته راغی په سر یې ولو بس همدومره. که ستاسې خوښوي زما هم خوښه ده. دا زما خبره ده خیري. د دې ځان ته بله خبره پیدا کړه. خیري ته خو پوهېږې چې څه وکړې که نه. خیري هلنو سمه ده څرګر صاحب. زر د دې غږ ټیټ کړئ. سر مې په درد شو. ستا موبایل ته زنګ دی. ته مې نه وینې زه مې ګیره خره یم. ته ځواب ورکړه. دلته خبره ده. څوک دي؟ هله زر کوئ ځانونه پټ کړه. هلې بیړه دروازه بنده کړه. هله زر کوه بیړه وکړه. سمه ده. عاکفه
بخښنه غواړم. کم عقله پام کوه بیړه وکړه. اوس به پولیس دلته راورسېږي. هله نو زر کفه سمه ده آرامه اوسه. بېکاره سړیه. مرسته وکړه وروره خیر دی. تاسې څوک یې؟ هیڅ اړتیا نشته چې پوه شې. هسې نه اوس مړ کېږې. دا غږ نو له کوم ځای راځي؟ تاسې څه غواړئ؟ موږ ته د انا لقب لرونکي ترهګارې ځای وښیه. نه پوهېږم. وګوره څارګر صاحب، خو هغې ستا ځای لیدلی دی، څنګه نه پوهېږې؟ که غواړې ژوند وکړې د سړي په څېر خبرې وکړه. زه هغې سره کار نه کوم. ما ته وګوره وګوره، خپله ښه پوهېږې نو. سمه ده سمه ده. داسې هوښیار سړی شه. مهرباني وکړه نه. ولې مو موبایل ته ځواب نه ورکوو؟ نه مې واورېدله. څه شوي؟ ملګري در سره واخله. 1 ساعت وروسته ځای خو دې لیدلی. هلته څه وکړو؟ پیکاس موږ ته وسلې راکوي. راکټونه باید واخلو، مشر ته یې ویسو. نن شپه یو مهم کار لرو. سمه ده سمه ده، هلته به درشو. آفرین، دا چې خبره دې ومنله. ډالۍ دې دا ده چې ژوندی پاتې شي. هله نو راځه چې ځو ثابته. هله خیري. یوه شېبه دا یې همداسې پرېږدو چې خپله ګیره وخوري. څه؟ که بلې نړۍ ته داسې په بدرنګه څېره لاړ شي بده به وي. پوه شوې خیري؟ وګوره هوښیار اوسه، دوی تل دا کار کوي. خدای دې آخر څه وشول؟ خواړه دې نه دي خوړلي؟ خدای پوهېږي دې کې به څه وي. زه دا خواړه نه خورم. څه به پکې وي؟ مکروني او دولمه دي، بل څه نشته. اندېښنه مه کوه، مدیر صاحب په تا ډېر پام کوي. دلته په تا هېڅ هم نه کېږي. دروغجنه سړیه. که نه یې خورې مې یې خوره. نو ماته یې څه؟ څه وشو؟ خواړی نه دی خوړلی؟ نه والا، فکر کوم پوه شوی چې څه پې کېږي. هوښیار شوی. که په دې کار کې بریالی نه شوې، دا ځل دې یوازې پزه نه ماتوي. هغه وخت به زه هم تباه شم. زما په خبره پوه شوې؟ سمه ده. ښه به وي چې ته یې په یوه لومه باندې راوباسې. نور کار مونږ حله وو. لږ څه به شور جوړ کړي، خو خیر دی. خو دا سړی له کوټې نه راوځي. څنګه نه راوځي؟ دا سړی لورم لري. ووایه لور دې لیدو ته راغلی. د لیدونکي کوټې ته یې بوځه. یوه پلمه ورته وکړه نو. سمه ده یو کار به وکړم. ډېر شور دی، غلی شئ. په خبره پوه شوئ؟ وګوره څنګه د بدماشانو په څېر ګرځي.
لږ وروسته به ورښکاره کړو چې بدماشي څه ته وایي اندېښنه مه کوه هغه هم راغله وسلې چمتو دي موټر ورته خلاص کړ چې په خپلو سترګو یې وګوري په دې ساعت کې زما لور څنګه راغلی ده ځانګړې اجازه یې اخیستې راځه الله الله داسې یو کار ماته ناشونی ښکاري یوه شیبه ته زما د لور ځانګړنې راته ووایه ویښته یې څه رنګ دي او سترګې حالا نو ووایه که نه زه څه پوهېږم وروره ما خو نه ده لیدلې مدیر زنګ ووهه وایي ویل د سوها لور راغلې ده او هغه زر دلته راوله اوهو تا ډېر ناز وکړه که نه راځې مه راځه وروره یوه شیبه سمه ده ورځو مخکې شه ورځه دلته لږ په تمه شه دی خوا راشه تاسې څه کوئ ها چغې مه وهه دی خوا لاړشه هیله کوم ما مه وژنئ خیر دی داسې مه کوئ خیر دی هر څومره پیسې چې غواړئ زه یې درکوم هیله کوم داسې مه کوئ بیا خو به ستونزه نه پیدا کوي نه مخکې له راتګ نه مې یو ځل چک کړه ستونزه نه لري دا مهم کار څه دی زموږ په سر یوه بلا راغلی د نجیب په نوم یو امیر او د زکي احیا په نوم یو څارنوال باید مړه شي هغه هم نن شپه پوهه شوې د دې وسلو په وسیله دا ځل یو لوی پلان نیولی وای پوهه شوې چې څه باید وکړي ته اندېښنه مه کوه خیر دی داسې مه کوئ هلئ نو بیړه وکئ داسې مه کوئ خیر دی داسې مه کوئ هیله کوم زارۍ درته کوم خیر دی دا تاسو وکړه و دې نه لیدل چې څه مې وکړل دا ځل ښه په ځیر وګوره ښه نو موږ څه ته په تمه یو راځئ چې لاړ شو په سرسرې وولو که نه هلئ نو هو همدا اوس یې وخت دی اوس به خوند وکړي راځئ په خیر راغلی لکه چې میلمانه یې کړو اوس یې ښه خوند وکړه ښاغلو یو څو ساعته سختۍ ته ځان چمتو کوئ وسلې مو وغورځوئ زر کوئ مخکې شئ وراره دی وسل ژوندی دی تر اوسه مو کار نه دی خلاص کړی څومره بېکاره کسان یې هلئ ووځئ اوس به خلک راټول شي هلئ مرسته وکړئ سلام پخوانیو ملګرو ستاسې حالت څنګه دی څنګه یا کیفه اوس د مله پلار سره وینې هو رښتیا زما هیر شفیف و هغه خو مړ شوی د پلار نوم یې په مزاره خوله د ماخله پیکاسه پام کوه مرسته وکړئ ما وژغورئ مرسته
مرسته وکړئ ما وژغورئ مرسته وکړئ هیله کوم مرسته ته ما خوشې کوې که ملګري دې هم دلته درته ووژنم هغوی اسان په مړو کې شمېرل کېږي زما په څېر سمه ده خپله پوهېږم دا خلک نو څوک دي زما پخواني ملګري دي یو وخت سره ډېر خواږه ملګري وو رزیل سړیه ما نه غوښتل لاړه شم او دا ننداره له لاسه ورکړم خو زه باید لاړه شم هو عاکفه غواړې چې نجیب امیر ته دې کوم څه ووایې دا غالبه لږ څه وروسته د نجیب دوی لیدو ته ورشي که په هغه کوم څه وشي قسم کوم چې تا ژوندی نه پرېږدم پیکاسا یعنې نه غواړې څه ورته ووایې ښه نو بیا به یې پخپله ورته ووایې هسې هم په بله نړۍ کې به سره وګورئ هو البته که د بلې نړۍ په نوم کوم څه وي تاسې ته ښه شپه زر کوه ته هم ټول مال راواخله سمه ده ښاغلی زه فکر کوم خو هیڅ یې نشم پیدا کولی درنه پوښتنه نه کوم چې څه دي ځکه چې پوهېږم ته اوس له موږ سره څه کوې پیکاسا څه دي حاله راته ووایه دا چې موږ به ژوندي پرې نه ږدې دا سړی ډېر هوښیار دی خو زه تل وایم چې ته له غلطو خلکو سره ولاړ یې ښاغلی سوهاسنا مو څنګه وپېژندل یوې رسمي دندې له لارې مو وپېژندل لومړی کې زما لیدو ته راته څېرې نښه سړی ښکارېده وروسته یې د یو پټ سازمان په اړه راته وویل چې غواړي زموږ دولت له منځه ویسي هغه پوهېده چې زه یو ملت پاله کس یم زما پام یې ځان ته واړوه هغه څه ډول یو سازمان و ویې ویل د غره ترهګرونه خطرناک دی که په یو څارنوال مې باور نه وای کړی ویې ویل تا به دې سازمان ته دننه کو بیا به درنه معلومات اخلو د ځان او کورنۍ ګواښ مې په غاړه واخیست او دا دنده مې ومنله خو کله چې کار ته دننه شوې معلومات یې درنه نه غوښتل بلکې غوښتل یې له تا نه یو ترهګر جوړ کړي چې تل بېګناه کسانو ته لومې کېدې هو کله چې پوه شوم نه وخته به هغوی ته چې لاس ورکړې بیا لرې کولی نه شي ټول به دنده نه اخلي لومړۍ دنده مو څه وه په لومړي سر کې راته دنده راکړل شوه چې د زده کوونکو په کورونو کې وسلې کېدم دا کار مو وکړه نه ښه نو بیا وروسته له ما نه وغوښتل چې د دولت لویو موخو لپاره د پټ عملیاتو وسلو او د بمونو لېږ رالېږ کار وکړم یعنې دا چې زه هم په یو قفس کې دننه شوی وم او د بېګناه کسانو وژنې زما فکر هم ډېر زیات مغشوش کړی و وروسته د والد لارې په اړه موږ ته خبر راکړه له انسانیت نه وشرمېدم خپل اولادونو ته مخامخ نشو کتلی هېڅ نه پوهېدم چې څه وکړم ډېرې شپې به هېڅ خوب نه راته ښاغلیه ان هڅه مې وکړه چې له شرمه ځان وژنه وکړم خو فکر مې وکړ چې دا چټله لوبه باید رسوا شي فکر مې وکړ چې په څه پوهېږي که هغه ووایم وجدان به مې لږ ارامه شي وجدان هم داسې یو څه دی ورځئ دوی بوځئ مخکې شه یوه شېبه عاکفه بیا څه شوي ها ما تا ته هېڅ کلم څه نه دي درکړي بسنه یې کوله چې خپله دې غوښتی وي دا ډول غلا مې دې هېڅ خوښه نه شوه ژوندی دې وي خپلواکه کردستان تل دې ژوندی وي ژوندی دې وي کردستان
بله کار خلاص شو پیکاسا د اور لمبې پورته شوې کولی شي اطفایې ته خبر ورکړي تل ژوندی اوسې انا جانې دلته نور ملګري هم شته چې غواړي دا خبر واوري هیله کوم یو ځل بیا یې تکرار ترهګرۍ سره د مبارزې ډلې امیر او څارنوال هوا ته والوتل ټول ټوټې ټوټې شول رزیل انسانه کم عقل انسانه زناوره واجنم دی د دې ټولو کارونو حسابي در سره کوم بې شرفه آرام اوسه زمرایا اوس ته هیڅ داسې حالت کې نه یې چې ما ته ګواښ وکړي ممدوحه څارنوال صاحب تاسې ښه یئ ښه یم زه ښه یم امر صاحب امیر صاحب تاسې ښه یئ امیر صاحب تاسې ښه یئ عثمانه تاسې دننه ورشئ زر کوه پاڅېږئ څارنوال صاحب په کراره وروره پاڅېږه په موږ څه وشوه برید وشو څارنوال صاحب تاسې ښه یې سر مې ډېر درد کوي نیازي یو امبولانس را وغواړئ لاره کې دی امیر صاحب یو کس لاړ شئ برېښنا وګورئ زر کوئ سمه ده امیر صاحب زر کوه امیر صاحب څه وشول تاسې د زراعتو په کوټه کې نه وئ هو همالته وو ودات نه مو اظهارات اخیستل چې زما موبایل ته یو پیغام راغی راوتلو کې چې چاودنه وشوه په وروستۍ شیبه کې وژغورل د څه شي پیغام غراشه غږ دې مه پورته کوه تا ته مې یو چانس درکړی و باید ډېر وخت مخکې مې وژلی وای ډېر وخت د ژوند وکاکفه هغه نور هم راښکته کوي هله د نجیب امیر لپاره ډېر خفه شوی ها خبرې وکړه ثابته خبرې وکړه اندېښنه مه کوئ یو ځل مې زړه په تاسې یخکم بیا تاسې هم د نجیب څنګ ته ورلېږم زما وجدان یې نشي ماللی چې نږدې ملګري یو بل نه جلا کړم امیر صاحب د پیښې او شاید په کوټه کې لیدلې چې د برید مخامخ ودانۍ نشه وه زر کوئ لاړ شئ ویې ګورئ ما ودرېږئ سمه ده ممدوحه ته څنګه یې تللی شې هو زما امر صاحب راځئ هلکه راځئ چیزو نیازي تاسو په ودات پام وکړئ راځئ ملګرو دې حالت راځئ چیزو ته ښه یې څارنوال صاحب ستا له برکته وژغورل شو نجیب امره ما پورې اړه نه لري څارنوال صاحب لا به مو وخت نه وي پوره شوی له خدای ډېر شکر چې زموږ ژوند یې راوبخښه بې شرفانو هله پورته شه دومره په اسانۍ نه مړ کېږي عاکفه تر څو چې د مرګ زاره یې راته ونه کړې همداسې به دې وهم تا ته یو څه ووایم پیکاسا ووایه وګوره زموږ الپار لا تر اوسه 9 کلن دی هغه هم له تا نه دروند لاس لري داسې وار کوې لکه څوک چې تخنوي پیکاسا دې ته خو وهل نه ویل کېږي پیکاسا پوهېږې ته د انجونو په څېر وار کوې
پیکاس نیول شوی دی عاقب چیرته دی؟ نه پوهېږم ما هم پیدا نه اوس نو تباه شوی پګه مې ډېره درد کوي ډېرې خبرې مه کوه غلی شه ودرېږه پولیسیا یعنې وایې چې په سر یې وولم پوه شوم سمه ده ښه یې عاقفه ته ښه یې عاقفه